حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ په یو جهاد کې مټه والی او روانو او داسې چاله کوله کداسې بل تا کمزور او ځان داسې لوی صاحبول او کافرانو ته ځان خو چې ګورې زه دومره طاقت منې ما او زه پهلوانم اوس خو جنگونه بل شان دي اوس خو د ګولې جنگ دی پټ بناس دی رکوټې ماشومم پر چاډازو کې لوی سړی راغورځي هغه خو د بادرې جنگو هغه د کبډې جنگو هغه د پهلوانې جنگو چې کوم به کمزور هغه به توره نشوه چلولې چې کوم به طاقتور او پهلوان به هغه به توره چلوله نو دا حضرت ابو دجانه رضی الله عنه هغه چال داسې کوي چې دشمن باندې خپل روب ورچي مټې وي او خپې نږدې دی او ځان لقی چې رسول الله مبارک ورته نظر شنو مسکی شو وی دا چال د خدای ډیر بدی شي خو په دې میدان کې بدی نشي دلته خوښ دی د کافر په مقابله کې کته مټې وي او هغه خپل روب وخه او د کافر په مقابله کې ته جوخ زه هغه ته وی چې ګورې ته د یو لاس د طاقت منه نو دا خیر دی او دینه بغیر دغه چال رسول الله مبارک فرمایي د خدای ډیر بدی شي د الله نه دی خو کم کمال چې په خپل تواضع انکسار وجزه کې دی او په دې څومره الله خوشاليږي نو په سر اوچتولو داغه نزيات خپکیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د مدینه شریفه ته هجرت وکړ د مدینه خلق دلادر د پیغمبر علیه السلام مرګري کېدل او ایمان قبلو دا هغه وخت چې عبد الله ابن ابي د زړه خو تر اخره پورې کافر او خو په خلیم لاودي مسلمان شوی نو رستو بیا منافق شو رستو بیا په خلی کلمه وی په خلی د پیغمبر علی السلام مرګری ځاني صحابه او دړنه خو کافر خدغه وخت کې لا د خلی مسلمانم نو یو صحابي دی د خزرج قبیله سردار دی سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه نو حضور پاک د هغه ته پوښتنه پیغمبر علی السلام له خدای ډیره عجز طبیعت ورکړو هغه به د هر چا تپوس کاو د یهودیانو تپوس ته بته بیمار پورسیله د یو کمزوري مسلمان تپوس پیم کاو دا پکې نه و چې دا مالدار دی او دا غریب دی د مالدار او د غریب دا فرق پکې نو یو ځل یو یهودي ماشوم نه جوړو راکوټه او حضور پاک مبارک هغه تپوس تا ورغه داسې ماشوم نو چې هغه نابالغ او بالغ هغه الک خو مونږ نن سبا چې عمر کمی مونږ ماشوم وته وای نه بو بالغ نابالغ نو بالغ او خورکوټه کشرو رسول الله مبارک د مدینه په کوڅو کې کله کله لیدل د الکی اصله ته پروتیو خالکو پیغمبر علیه السلام سره برکاله کېم ناست خبره به مبونه دي نو دې تاسو کول تاغه د يهودي هغه ماشوم بچي نخکاری سورزونه چاوته سه په نه جوړ نه وي دا تاسو وکم د دشمن د بچی تاسو له دشمن له تاسو نو چې ورغه نه پکټ کې پروتو او پلار وسراو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به ارده د ایمان دعوت چلاو دا کار هم دقه یا ماشوم سره چې څنګه پیغمبر علیه السلام کېناس نو حضور پاک وته هغه ته پتو لګی د نبی علیہ السلام ته چې دا بچی مری اخیری واخیو ورته بچی کلمه شهادت یو ته پیش کوي دا وایا کلمه شهادت مقصد څه دی الله یو د شریک نه لري په هیڅ حیثیت خدای له شریک نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله برگزیده پیغمبر بس دا د کلمه شهادت مقصد نو حضور پاک وته کلمه پیش کړه ای بچی دا کلمه وایا نو غالک پلار تو قتل پلار وسره ناستو چې بابا سوکم نو پلار خو یو يهودي خو د يهوديانو ته پته و چې دا د اخر زمانه رښتونه پیغمبر دی دې ته پته وخه
قرآن وی اللہ وی پا قرآن شریف کے یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم کہ دیتا پیغمبر علیہ السلام دا سے معلوم دی سوچا پیغمبر لکا بچے چی چاہتا معلومی کہ دا زمان زوی دے بچی کے دا چاہ شک نہیں کہ دا زمان ندے نو چی بچی و تا سنگ معلوم دے دقا سے و تا دا معلوم دے چی دا آخر زمان پیغمبر دے بلکہ عبداللہ ابن سلام دا یہودی مسلمان شوی دے نو چاہتے تا پوسو کا وستاسو متعلق پا قرآن شریف کی دا سی راغلی دی چی تاسو دا پیغمبر دا سی پیجنے لکه دا زوی پشان ناغوتا وینا دا زوی نزیات پیجنو وی پا زوید کے لاکل زمون شک پیدا شی اسنا چی زمون خد چی تا گناہ کرے مونگ تا نیو خبر او دا بچی زمان نی پیدا دا بلچانا پیدا وی پا بچی کم دا شک کی دی شی او وی پا حضور پاک کم دا شک نشتا زمون کلک یقین دی زمون پا کتابونو کے کہ دا آخر زمانے دا پیغمبر کم صفتون راغلی دی دا ہم پا دکی دی دا مون تا معلوم دی اور قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ دی با مخ کے دا یہودیان پا مدینہ کے اسیدل نو چی دا مدینہ دا خلق سر بے جنگ جگڑا جوڑا شوا نو دی یہودیانو باوتوی وی دا آخر زمان پیغمبر رانوان دے او چراشی که خیری بن پا وصر مرگری کیگو اغلب خدای طاقت او غلب ورکی او تاسو با وجنو پریدوم نا او بعض علماء دا مانا کئی یستفتحون چی یا خدایا دا آخر زمانے دا پیغمبر پا وسیلہ و پا برکت مونگ لپا دے کافرانو گٹا راکی دا بیوی فلما جاءهم ما عرفو اللہ وی چی اغا پیغمبر دوی تراغے او اغا چی دی پی جند چی دا اخیری پیغمبر دے ورشتونے دے نو کفرو بیہی وی نمان کفرین پیوک نو یہودیانو تا پتاوا خودی ظالمانو اغا خپل عصبیت تنکڑیو نا معشوم پلار تاو کتل اغالک چی ما تا خودی وی کلمه وای بابا سچلو کم اسی و تاو کتل پخلیت تپوسو نکو نو پلار پیشو نو پلار و وی بچی اطوع ابو القاسم وی دا ابو القاسم دا پیغمبر علیہ السلام کنیاو عرب اسم دا نمون اخلی دے یو نمو کنیا وی پارا بیکے وی اطوع ابو القاسم وی بچی دا ابو القاسم دا حضور پاک خبرو مانا اپلار وطاو نو آغا معشوم میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدان رسول اللہ بس دا کلمہ شہادت معشوم ہوئے او دا کلمہ شہادت نا لگون دے ساتھ پس آغا معشوم وفاتم شو نو حضور پاک او فرمائل وی خدای لحمد دے اغا ذات لا چی دا بچی دا جہنم دا ورن بچ کے سمرا خطا فیدہ ملاو شو کدا پیغمبر علیہ السلام نوی ورغلی او دا لک مروی خو بالغ و خو کشرو نو کم خوابتا طولو مربا پا دوزخ کے پروتو نو دا حضور پاک دا ورطلو سونا فیدہ حاصلش اسم چی سوک بیمار او تی تپوسو کے او تاثر ایروانمی او تی تپوس نورشی نو لدی ولاو گٹا او یلکه ما تپوسو که پلان کی خوشحال شی پاگی او ستا دیر بدی پاگی باندی یریگی او ختم شی بائی سڑی خودلنا سختی خود دیر خلق پا تپوس پختنا خوشحالیگی او پخوا بزمون قانون داو چی خلقو با معمولیم سوک ناجوڑا شو نو یا اول تپوسون لبتلل اس داری واجون وقتو نکم دی خلقو سا ہر سڑی سار نما خام پورے دا دنیا پا پیسو پسی پا من دترن دے تپوس پختنا او کسو کے کئیم نو پا بدلے کئی علاکوی پلان کے ناجوڑے تپوس تے ندے وی ولی زمین کڑے اسا دا پلان کی پلار نا جوڑے تپوسے نکے ولی زمان کڑیو زمان دا پلار تپوسے کڑیو سا نو زمانگا غی عبادتون امنن دا بدلو پا تورا ختم شوی بدل چه دادی ہوئی چه زمان کڑیو زمان ندی کڑی نو دا خطا دا خدای دا پارکارو نکر اور انہوں یادو ساتے پا ترمیدی شریف کے حدیث تے چه سوک دا اللہ دا رضا دا پار دیو مسلمان پختنے للال شی او تپوس تے لارشی نو چه دا کورا اوات او تر کورا پوری لانی راغلے نو پا دے طول لارا و پراتلو کے او یا زر فرشتے دا دا پارا دا خدای پا دربار کے دا بخن دواگانے کے سمرلوی سواب دے پکی
چې اوته نو د اویا زره فرشته الکه مونږ وایو الکه پلان کې مولوی صاحب لال شاه خسړې د دوا برتاو کی الکه پلان کې پیر صاحب لال شاه خسړې د دوا برتاو کی الکه دا سپینګری د دوا ته غواړ دوی قبليږي نو بیا پکې شک شتا خو فرشته هغه مخلوق دي چې بالکل پاکي دي دا غي دوا بسنګ نه قبليږي د فرشتو نه دوا والا د دې وجه رسول الله مبارک فرمای چې څوک سورۃ فاتحه وای او اخره کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وی امين وای ولی وی دی وخت فرشته امين وای نو د فرشتو سره چې ستا دوا شریک شي دا غي د دوا په برکت به خدای پاک ستا دوا قبول کړي ور پته ولګی دا کنه چې یو خو فرشته انسان له دعاګانې کوي او د فرشتو سره چې ستا دوا شریک شي داغه امین سره ستا امین شریک شو نو خدای بر دوا قبول کړي نو فرشته پاک مخلوق ته ګناه ته نه کیږي مونږ نه ګناه کیږي د فرشتو نه پټې نه ګناه کیږي او نه لوی ګناه ته کیږي نو چې تر روان شي د فرشتو او یا د فرشته دعاګانې دل شروع کی تر سوچ کوړه نه راغلي څومره لوی ثواب شپکه وی دا میں کڑے استادی نی کڑے نیک بختا ورشا انسان دے جوڑ شوی بنی دا دین کار بھئی دا دنیا کار بھئی اس منگ نشو تپوسونو تا جوڑے دے علم کی گی چی لار شو علتا درسو ندی درسو کو تپوسو چی خبر شو نا پا درس کی دوا وطاو کو چی خدای پاک دے جوڑ کی خدا چلتا سو مکوے ہاں کسوک دے تپوس کئی کہ نکی ورزا دا خدای دا پارے تپوس کاؤ یوا ورا دویم چی دا مریض پختنا کے نو فرشتہ سوائے وی تویب تا دیر خکار دیو کا و تواب ممشاکا وی دا تلل دی دیر خیدی دیر خکار دیو کا تلل دی دیر خیدی و تبوعتا مقعدک من الجنہ او ایزان در جنت کی دا ناست دے پیدا کا کون سمرخ کلی خبرہ او بل دے کہ رسول اللہ مبارک فرمائے وی چی سوک مریض سرکینی دا چی کم وقت دی دی مریض سر ناستے نو دی وقت دی پا جنت کی وی ناستے دا ناستے پا جنت کی دا فی خرفت الجنہ فی سمار الجنہ حدیثو کی رازی نو علماء خود آغی بین طالبان توی گی مانو گی دو دری مانی منکو او دری خو یو اتاسو د پاره احسان ماناو کم که د مریض پختنې لاړې ولته مړ شي نو نیغ په نیغه به جنت ته ځي جنت کې ناست دی نو د مریض د پختنې ډېر لوی ثواب دی او سنت دی ښه په دې نیت دی او بیا چې لاړ شي نو د مریض په تندي لاس هم ایږدی دا سنت دی رسول الله مبارک د مریض په تندي لاس ایښودی دی یا ولا په لاس ایښودی دی په تندي یا په لاس باندې په دې مریض خوشحاله شي چې ما نه کرکه نه کوي دا زما په لاس یې لاس کېښود او زما په تندي باندې لاس کېښود په دې خوشحالېږي او بیا ورته ښه خبرې وکړه رسول الله مبارک فرمایي که ته دې مریض ته ښې خبرې وکړې نو ستا په خبرو نه جوړېږي اللہ چه ولا سم مقرر کری دا ابی خودی پہ خوشحال شي نو خیر خبر وکا چې که خیری مړه ټیک بشه اسه دیوار خطا کړي پلان کېم دقه سنا جوړاو او خدای پاک خک او دې وخت چې تکه مې خبرې کې فرشتي په امین وای څومره فائدې دي څومره ګټې دي چې دې وخت تکه مې خبرې کې فرشتي امین وای ته مړه ټیک بشه خدای به دې خکی الله دې جوړ کا وی دعا ولو کا نفسو له فی اجله او دوا چې مړه ټیک بشه تاسو پلان کې نه جوړاو کړ هغه ټیک نشو او دا خو څه خبره نه او چې تور چې تاسو ته او دا سی وطنیر نه وګور پوزره کاګه پوزه کاګه مړه بد خدای نه بخنه غواړه مرګ پنه ټاره نو چې دا دی وته وی کنه نو که بشیر جان نمر نو بخریږي ولته به مړ شي او بخریږي مړ بچی چې کنه رښتیا زبر امړه خیر دی فکر مکوا دغه څه زمام د تر یو زیو ابا څه کې دی کې مړ شو شهید بشه کړ دا خبرونه کې ګور بعد قمقل ډاکټر می چې مریض ولا بوت نو درې ورځې پس بمري
الکه ستا پلار د آخرت کتاب راوړی دی وسره پروت دی خبیثه که تا لوح محفوظ ته کتلی ته خو د خپل تجربې خبرې کې د تجربې خبره دی وکړه نو په تجربو خبرې مریض او مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دی نو د تجربو خبرې د مریض مخکې قمقل ډاکټر د مریض مخکې ووایي په داسې طریقې وارث ته ووایه چې یاره د خیال ساتي و زمونږ په کتابونو کې علاج نشته بس داسې یو ښه خبره ده هغه ته باباجي الله به دې ښه کې غم مه کوه داسې خبرې ورته کوه نو بعضې مریض ډاکټر له روغ دی خو چې واپس راځي نو د بل په شا راځي ولې هغه قمقل ډاکټر ورته داسې خبرې وکړي نو مریض ته به ډاکټر هم داسې نه وایي او ته به هم ورته داسې نه وایي نفسوا له فی اجله داسې خبرې وکړې چې هغه پې خوشحاله شي وستا په خبرو دی جوړیږي نه فرشتې پې امین وای کېدی شي خدای جوړ کړي او ستا په خبرو د نیټه نه زیاتې کېږي خدای د زړه به پې خوشحاله شي د مریض په آدابو کې یو ادب درته بل هم وی دا مسلې زده کړې بل ادب دا دی چې دم هم پې اچولی شي که دم دې زده یې پې واچوه رسول الله مبارک به مریض له لاړ نو دم به پې واچو او بعضې مریضانو سره داسې هم کړي دي چې ګوته مبارکې په خوله کې وانلې ده او بیا د مدینې په ځمکه راښکلې ده او بیا هغه د مریض په تندي راښکلې ده بسم الله د خدای په نوم دې دمو تربت ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره بریقت بعضنا زما د خولې د لاړې سره مبارک لیشفی سقیمنا یا لیشفا سقیمنا چې زما د مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای پاک وقیلا مدینه خوره خو بل شان خوره ده او د حضور پاک لاړه مبارکه خو بل شان مبارکه لاړه نو داسې هم کولی شي جبریل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک ته وایي وی بیماری وی او وی دم دې کم وی او دم مې کم وی بسم الله ارقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک وی دا الله په نوم دې دمو د هرې بیماری نه دمو شفا به الله درکوي دا دمونه هم ثابت دي او دم سره په مریض لاړې توکل هم ثابت دي دا نری نری لاړه چې په مریض توکې دا هم په شریعت کې ثابت دي شته او که ته په دې یارېدلې چې زما نه ورته نظر لګېدلی دی بعضې سړي نظر د خړه نه لګي داسې سپکه خبره نه ده که ته په دې پوه شي چې دا خو ما د نظره کړی زما نظر لګېدلی دی نو د هغې دپاره دا قانون دی چې هلته اودس وکړه او هغه اوبه په مریض ورواړوه شریعت کې دا ثابت دی زمونږ خلک څه کوي چې ده ته پته وي چې د ما نظر د پلانکي په ما لګېدلی دی نو چې روان شي نو یې لکه وي د خپې په قدم وله میخ ووه حاجي صاحب داسې ده که یا پی مچاز دیو کا پا قدم دا نشتا پا شریعت کی شریعت کی تاسو تر شریعت مسئلے خیم چه تا تا پتا چه دا پلان کی نظر تیر دیو پا ما لگی دلے دی نو اغتا ہوا ہے سادر پلو اوینزا پا اوبو کے حدیث کی دا قصد ہے او یا خپل کمیس پا اوبو کے اوینزا یا دا سادر پلو نو ابے اوینزی نو آغا چه کمی انزلی اوبدی چه کم پا که دا پلو دا کمیس آغا او بدی غینزلی شوی اپا مریض ورواچو دی سر با خدای مریض جوڑ کی یا غطوی او دسو کا اب او دسو کی او خانک کی دا غد او دسو با جمع کا او غوبر آوالا پا مریض باندے ورواچو یا دی غسلو کی مثلا چه دیر خطرناک نظری نو آغا دا غسلو بیر آوالا چه کم باندے لنبلی شوی دی آغا چه کم مستعملی او بدی او پا مریض ورواچو دا پا حدیثو کی ثابت دی او نبی علیہ السلام فرمائی که تا تا چا اوی چه لاسوین دا اوبا میں پکار دی یا او دسو کا او زماستا دا اوبا پکار دی نو ادی بد نگرنی چه دا والی خیر دی نظر خود خلا نلگی دا خو چرا چا سو خوخشی نو اغا باند نظرو لگی دا بد دلن خو نظر نلگی خو دا بعض انسان دسترگو نظر وی تیز او دا قدرتی شیری دا اغا گنانی دا غریب او نه دا اغا غلطی وی خود چاہتو گوری نو خوخی شی ریت خوشحال شی نو نظر لگی او ان نظر العین حق پا ترمذی شریف کی حدیث تی چه نظر بالکل حق دی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چه کلا پا مصر کیو او دا یعقوب علیہ السلام یولس بچی یولس قاتل آغلیو نو
خدای پاک یوسف علیہ السلام راوستو د مصر بادشاہ وزیرو د وزارت نه پس بادشاہ نو قات راغلیو نو یوسف علیہ السلام خوب لیدلیو بادشاہ نو غلې محفوظه کړی و نو خلق براتلل ته جمع پونچی به وړله معمولی غوندې یوسف علیہ السلام هغوی له غله ورکړه نو د مدین نه د یعقوب علیہ السلام 11 بچیم لاړل نو چې څنګه 10 بچي لاړل نو یوسف علیہ السلام خو پیژندل چې دا خو زما غرونه چې دي پکوي کې غورځولې وهم له منکرون او دوی نه پیژند چې دا زمونږ یوسف رور دی دی خو یې مونږ پی کې غورځولې دی مړ وی نه به غوښې او نه به ډوکې او نه به سرمنې دې ته څه پته وه چې د بنده جدا وس دی او د الله جدا نظام نو چې ورلل څنګه یوسف علیہ السلام او پیژندل وی د کم ځای نه راغلی یې وی د مدین د علاقې نه څه کار کوې هېڅ کار نشته جي بابا مو د خدای پیغمبر دی او یعقوب یې نوم دی او پیژن چې دا خو زما رونه دي او دا خو زما پلار یاد دی او موږ څه لږ غوندې سامان راوړی دی جئنا ببضاعة مزجاة څه داسې معمولي کوټه موټه پیسې م راوړي دي او تاله راغلي ښه مهرباني دې وکړه لږه غله دې راکړه نو یوسف علیہ السلام او ولا غله وروي بل څوک خو کلي کې بل څوک رور مور خو پاتې نشته اته پته وه او یو رور مې بل هم شته زمونږه بنیامین او زمونږ یو رور مخکې شر مخ تختولی و ادا هغه سکر اور دی ادا جدا مور نه دی نو مونږ ام راوسته خو پلار مې پې یارېده چې دا مه بوځئ مانه نه هم رانه وسته یا رب بادشاہ سلامت که دا هغې اسم راله راکړه غله کنټرول خو به پخوا هم دلته دا چینو مینو د وړو کنټرول منټرول به کېده د هر چا په کور کې 3 کسانو نو د هغې بیا ورکوو که 15 به و د 15 کسو بیا ورکوو نو وی خبر به کم اس خبره نشته الکه ګورې دروغ ونه وایې نه نه قسم دې تپوس وکړه چې د قافلې نه چې زمونږ بل رور شته چې غلی ولا ورکړه وی داسې کار دی شکیم در باندې لکه دروغ هم ماته ویلي نه قسم دی چې بل وی ښه بل ځل چې راځی به راولې چې ما ته پته ولګي او که بل ځل هغه را نه وسته که نه هغه بل لور تاسو نو به نه در کوم دله اوس 1 روپۍ به یو قاشق غنم به هم نه در کوم لږ به هم نه در کوم نو دوی دا چلو که چې دی لاړل نو چې غله خلاصه شو نو پلار ته بابا ځو چې غله راوړو خو موږ ته خو باچا ویلي چې ځان سره به هغه بل لور راولئ نه 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 بچې یوسف باندې مې په تاسو اعتماد کړی نو په هغه هم در باندې وکړم ادنه شرمه خو تختو نو که دا یاره بابا پرېږدل قسمونه قرآنونه نو پلار ورته څه وایي اے بچو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچی ګورې په یو دروازه مور دی 11 کسان یې او ټول زلمی او خشته وجودونه هم دي نو که په یو دروازه ورلی او خلکو ولیدلی چې دا خو د یعقوب علیه السلام 11 دا زلمی بچي د نظره بشي نو په جدا جدا دروازو ورشي زمارونو علما د دینه معلومه چې یعقوب علیہ السلام د خلکو د نظر یرید او رسول الله مبارک هم فرمایي چې د سترګو نظر دا حق دی بالکل ثابت دی لګي یو بل خبرم درته کوم که چاته پته چې زمانه بل ته نظر لګي بعضې وخت کې د پلار چې زوی ته وګورې ته خوشحاله شي نو نظر د پلار هم لګي مور چې بچي ته وګوري نو هغه ته خوشحاله شي نو د مور هم بیا لګي زوی پلار ته وګورې خوشحاله شي د هغه هم لګي نو چې دا چاته پته ولګي چې زما دا نظر خو په بل لګي نو دې یو لفظ وایي بیا به نه لګي څه شی دی داسې به ووایي چې څه خدایه لا حول ولا قوة نه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله دا دی ما شاء الله كان چې خدای سو غواړي کیږي وما لم يشاء لم يكن چې خدای یو کار نه غواړي نه کیږي لا حول ولا قوة الا بالله د مصیبت بیماری نظر نه مخلص او طاقت دا د خدای په لاس کې نو که تا ته پته لګي چې زمانه بل ته نظر لګي نو دا وایې ښه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله نو بیا به نه لګي ان شاء الله العزیز
بهر کې دا خو یو څو ضروري خبره ته د مریض د تپوس وکړي. خبل یو ادب هم د مریض د تپوس شته چې مریض د سنگ وردن اوځي نو لک سات به سره کېنه اسنه چې ورشه او بالغ ته ډډه وې او کله تورس کې او کله شنیس کې التاغه نه جوړه دی غریب پاغه خو تکلیف تیری اب بچي وي چې خدای سړی زرو باسه اخذ وي چې موږ ته پډړ په کوټو کې ناس یو کاکاجی راغلی دی متکې ته ډډه والے ده خدای کاکاجی لا مخاور کې ا تپوس ده نه تپوس خو چیس کې وبس کو کړ ها تورا کښنا یا رب بس د خو چې څنګه نو دا تپوس ولې کې دا چيو بس وجي عالم او تپوس مې کو سلام علیکم او چې دا قربره ته وي تورې بس کې کښنه دا غم ګورې ډېر لنی بچل جانا دا سوګه ته وي تور چې 50 وکړ غوي چې ولا په حقا یا چې وسره تعلق یې لکه چې در په حکم نه تورس کې او کښنه چې دا پکې رتا قضیه معنیت الخلوه جوړه کی نو دا پیشه پدې باندې چې دا څه غب شپ دی نظر وتا وای چې نه نسکم رسول الله مبارک څه فرمای تاسو خو زمیدار ډېر پاتې شوی دا غوا میخه چې بندل شي کنه نو دې ته اوخه تا لاول بچي ور پری دي نو چې بچي ور پری دي او هغه وته پیرا پری دي دا غینه پس دا غوا میخه لشي دا بچی نه بغیر پین نه پری دي نو دا بچي چې ور پری دي نو سونه ټیمیږي نن معمولی ټیمی کنه نو رسول الله مبارک فرمای وی اوخه ته چې سړی بچی پری دي د پایو پرې خودو د پاره وی دومره ټیم مریض سره کینه ردی نه زیات مکین بس معمولی غو چې هغه تنگ نشي دا کور والا تنگ نشي او مریض د تکلیف را نشي بس تا معمولی غوند کینه او ضرور سلام علیکم چې ډوړې ته می سارهګه نورونو خبر خیر دا خو پکې مسالې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د مریض په تپوس کې دا غټه غټه فائدې نو هغه ماشوم کلمه وي هغه الک او خدای مسلمان نو رسول الله مبارک عادت د وجدي چې هغه به د بیمار تپوس کاو د غریب بهم کاو د ارچا تپوس پختنه لبتا نو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ بیمارو نو پیغمبر علیه السلام تپوس لراوه نو چې په دې لار ته نو عبد الله ابن ابي کې دا رستو ته غټ منافق جوړ شوی دی دې ناستو بعض مشرکان کافران ناستو بعض پکې مسلمانان هم ناستو او پیغمبر علیه السلام سور پسو پخره باندې سورو دومره عجز حضور پاک اخویانو کې دا راځي چې نبی علیه السلام پخره باندې سور لیکل پخره باندې سبا سوک سور شي بدی سونه لګي په سړک د پاسه کې یو سړی په خلق پور واړول او په سور چټول خلک بور پورې خان دي لکه په خر د پاسه سور دي او په خره سور دي قسم په خدای رسول الله مبارک په سور لیکل په قچره سور لیکل دا په اسه سور لیکل دا په اوخه باندې سور لیکل دا د پیغمبر علی السلام معجزه نو چې څنګه په مجلس ورغه ناغه خو خامخا ساروي دوړي کوي نو هغه دوړي وکړي او پیغمبر علیہ السلام را کو شو دی تا ودرید نو دی عبد الله ابن ابي ظالم سپیره شیطان د پوزه پټکلا وی په مونږ دوړي مناواله دا سید نفرت په نظر پیغمبر علیہ السلام ته وی په مونږ دوړي مناواله او پیغمبر علیہ السلام ول د ایمان دعوت ورک چې مسلمانان شي نو دا عبد الله ابن ابي وته سوي دی وته وی اے سړیا وی خبره خودی خدي خو کرشتیای خبره خودی خدي خو کرشتیا راته وي او مونږ له تکلیف مرا کا وکور کې نه چې څوک دردي قصې وته کاوه څومره سپک لفظ کور کې نه قصې وته کاوه بس هغه کې هم مسلمانانو هغه وته وي مړه وای براته څه چلو شو کمنه ومنه کنه منه ممنه پرې د دوه درې خبرې مونږ تو کې او پوزه دی ولی پټکلا په موږ دوړي مراواله قسم په خدای چې د حضور پاک د دې خریب وې استاد مشکو عنبرونه خشته دي څه ګړي وړي دي شروع کړی جنگ جوړ شو سه جګړه جوړ شو مسلمانانو وی وایا هغه وینا پیغمبر علیہ السلام ابو قلار کل جنگ ختم چې جنگ ختم کو لار سعد ابن عباده رضی الله عنه له کور ته پوستا ورغی او سیب دا عبد الله ابن ابي دا قوميو نو چې تاسو ولو کنو ګیله وتا وکړه سعد ابن عباده او داسې جيبه ګیله وتا وکړه دی وته نو چې خبيستا خبره وکړه
دی نو چې هغه ظالم دا خبره وکړي. الم تسمع ما قال ابو حباب، سعد ابن عباده ابو حباب یعنی د عزت نومې ورته واغېست عبدالله ابن ابی ته. یاره هغه خو څه داسې خبرې وکړې ارمان که ته اورېدلې وې، ما ته خو ډېر بد ووې. او ته څه وایي؟ وی د الله رسوله معافې که، د دړس پړسېدلی دی، ړې سوځېدلی دی. وی ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو فیصله کړې وه چې دې مشر کوي او دته د مشرۍ پټکې تړي، خو چې ته رالې خلک تا پسې شو د هغه مشري په خاورو لو شوه، مشري لاړه ختمه شوه، برباد شوه. دې وجې نه تا سره دا غوسې وکړې، تا سره دا بدې ووې. رسول الله مبارک اسم نشته ما طرف نه معاف دی. داسې ښکلی جون، ښکلی خوی، خشته مزېدار، قسم دی چې د حضور پاک مبارک ډېر عجز طبیعت و، ډېر عجز طبیعت. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام یو صحابي کره لاړ، ډېر عجیبه خبره. نو ورته ګدی واچوله، ګدی دا وړه ګدی بنده خلکو ته واچي چې میلمه پې کښېني. هغه پیغمبر علیه السلام ته ګدی واچوله چې د الله رسول په دې کښېنه. قسم دی حضور پاک پا ګدی کښېنناست، یو طرف ته کښېناست. صحابي وی یو طرف ته د ګدی زه کښېناستم، بل خوا پیغمبر علیه السلام، او ګدی هم په میانځ کې پاتې شو. داسې عجز طبیعت، کبر پکې نو، غرور پکې نو، تکبر. او مونږ خلکو کې څونه تکبر دی، خو چې 10 روپۍ ورسره وشي که نه، نو بل انسان ورته داسې ښکاري لکه مولی او ګازره. او چې بیا موټرګي وشو، بیا خو چې په لاره رواني د موټر نه هغه مټ سنګبار ریستی، ته به یې ګنې بس جس کې ناست دی او بس جنت ته الوځي. او چې د هغې نه لږ ښه موټرګي شي، ته بیا دې چشمو ته وګوره، نظر یې ټیکې او تورې چشمې اچولې. او بریتو ته وګوره چې باري نو برې ته یو لیشتې، او چې موټرګي کې کښېني نو 3 لیشتې ته جوړ شي. او چې رواني داسې په برن برن برته وګورئ. او بعضې قمقل چې ستا خوا کې تېرېږي، دا موټر به سره خوا کې تېر کړي، دوړې به هم درته وکړي. هلکه په قلار کې نه نیک بخته کبر مه کوه. سار د کم ځای باندې ناست په ډېران، غرمه چې ډوډۍ وخورې کم خوا به ځې، او دسماتې به کم ځای ته رسې، خېټې ته ګوره سر پکې پراته دي. انسان بسي وره د کبر بسي. حضور پاک مبارک یو ځل مدینه منوره کې روانو، نو د مدینه منورې یو مشترک ډیرانو خلکو په دا اډوکې مغرزول، او زړې جامې به هم پې غورځولې، او چې خوراکونه به پاتې شوه به هم پې غورځول، او هر څه اډوکې مډوکې پراته. نو چې نبی علیه السلام د صحابو سره په دې ډیران ورغی، نو صحابو پوزې پټې کړې. نو پیغمبر علیه السلام د صحابو نه تپوس کوي دا څه دي؟ وی صاحب دا ډیران څه ته وایي؟ وی زمونږ خوراکونه چې زمونږ نه پالتو دي هم پې غورځولې دي، غول او ګندګۍ دي، جامې دي زړې، اډوکې دي، خزلې دي، دې ته ډیران وایي. پیغمبر علیه السلام ډېر هوښیار او قسم د خدای ډېره پوهه ورکړه. وی نه، وی دا خو هغه جامه په دې پرته ده چې تا مسلمان پې مسلمان وجني. جامه ده، کمیس هغه دې پروت دی، دې لپاره مسلمان وجني، انسان وجني. هغه خوراکونه پې پراته دي چې انسان د دې لپاره انسان وجني. هغه اډوکې پې پراته دي چې کم دپاره انسان خپل رور وجني. افسوس پوده ته اوس پټې، دا جامه خو په ډېر لوی قیمت خلک په دکان کې اچوي علي، او څونه پیسې پې ورکوي، خو چې د انسان وجود سره ولګېده نو څه شی ته جوړ شو. او دا خوراک څونه قیمتي و، په ګوتو کې بند او خشته او خراب نشي، نو څونه په خوند او په مینه بنده خوري، خو چې د انسان خېټې ته ورسېد نو دغه شی ته جوړ شو. دا خو هغه څیزونه دي چې دا د عزت څیزونه و، د قدر څیزونه و، خو چې انسان سره وجنګېدل، انسان وخوړل، نو دغه ډېران ته اوس ډېران وی. د بهرونو بنیاد دا دی چې انسان له کبر نه دی پکار. چې کم انسان خپل او دسمات ځای ته نشي رسولی، دی به څه کبر وکړي. د کم انسان په غاښ چې دړ راشي دړ، او شلم کندي پورې د در چغونه سو خوب نشي کولی، دی به څه کبر وکړي. کم انسان چې زوی ناجوړه شي او دی د مقبرې او د قبر او د مرګ نه نشي بچ کولی، دی به څه کبر وکړي. او کم انسان چې دی بیمار شي او نه لاس لقولی شي او نه خپه، دی به څه کبر وکړي. خو مونږ خلکو نن دنیا په مخ اغشتې ده، کبر به نه کوي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه درس کې یو ځل ناستو بار، او دې کې باران شو، ساس کې شو. نو طالبانو سره خو کتابونه
ناغي طالبانو منډه کړې کوټې ته ساس کې شو چې کتابونه لامده نشي. چا کتاب زغلو، چا درې زغلو، چا خپل صادر زغلو، منډه کړې او ځانونه بچکول او سامانونه تختول چې دوی کوټې ته تختېدل. مولانا رشید احمد گنگوہی سوکو، الله اکبر، د دنیا ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم، ډېر لوی فقih، چې موږ ورته جامع المعقول والمنقول وایو. ډېر لوی بزرگ د زمانې د حاجي صاحب امداد الله مهاجر مکی مرید، ډېر لوی سړی، لوی شخصیت، د علم غر. نو چې طالبانو منډه کړې کتابونه باران نه پټې او جامع او صادرونه منډه وواله، مولانا رشید احمد گنگوہی څه چلو کو، هغه زر پیزار له منډه کړې صادر خپل خور کو، طالبانو سپلې پکې راواچولې چې دا سپلې پکې د باران نه پټې کم. سپلې را لې خپل صادر کې اچي او پنډې ته وتړو او جمعه ته روان شو. چې طالبانو او قتل چې زمونږ د حدیث او شیخ دومره لوی عالم زمونږ سپلې را غونډې خپل صادر کې اچي، چغې جوړې کړې. دی بزرگانو چې منتر په دقیق منتر. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ځل د ریل ګاډي سفر کو، نو ریل ګاډي په ډبه کې یو رکوټه غوندې باترومي، بیت الخلا غسل خانه، نو هغه کې ارسو متیازه کې یو بخو کمی نه اکثر غټ خراب شي، خاشي ډکه شي، بیا پکې د دسمات تنظیم نه. نو د ریل ګاډي غسل خانه ټټه خاشه وه، ټول کمو ډکو غیر چا پیرم پکې خلکو متیا چاله متیازه ورشي کم خو بده درېل نه خبر نشیته او نه په شیشه کې متیازه کول شي او نه هغه زمانه کې د پلاستیک ګوتې وي، دا خو دا ګوتې متیازه وته خطبه کېږي. نو د ریل ګاډي هغه باتروم کې چې کم پر شو هم خلکو لاړل، نو یو سیټ هندو سیټ سیک دی هندو، هغه غریب لو دسماته ورغه، نو چې ورغه ټټه ته ورغه او دروازه کولو کو د ناس دې پکې نو واپس راووت. سیټ سے بیا ورغه، بیا قتل، بیا هم اقاسیو دو دریج پیلے چې سیټو کړی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پوه شوم چې د دې سړي او دسماته ورغلې دي او تنظیم نشته راځه. نو زر ورلم ټټه ته وردن نشم او د ډبې په دې سیټونو کې او په دې غاړه کې خلک سیګریټ سکي کې نسکی، دا غ سیګریټ او ټوټې پرته وې منا واغشتي او د سیګریټو د ډبو دا وړي وړي ټوکړې پرته وې دا مې راغونډې کړې. خو چې سګن مند و مې غلې راغونډ کڅوک په بدن پې نکړل او غلې غسل خانه ټټه ته وردن واتم او د سیګریټو پاغه ډبو باندې پاغه مې غټټه صفا کړه، امه پاک کړه. مولانا حسین احمد مدنی وسوکو، الله اکبر، کم شخصیتو، څومره لوی بزرگ استی. زمون تحریک پاکستان هندو پاک کې څومره لوی کارنامه او د حدیث استاد په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث، او چې سملاسته به د شپې ځان له یو ځای کې یو ځای جوړ کړی او د خاورو بالښ یې ځان نه جوړ کړی، نو کله کله به د خاورو په بالښ سملاسېده، چا ورته وي دا څه کوي، قبر سره ځان بلدومه. او 14 کاله په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې د حدیثو درس کړی دی. 14 کال په مدینه منو مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام په جمعات کې 14 کال حدیث لوستلی. هغه لوی استی راځي او د ډبو په دې ټوکړو باندې او د سماته راغونډي غسل خانه پاک کړه چې صفه کړه بار وسیر سره ته وي سیب کتا سودا سماته وي ورشه چې سیر سره ور غسل خانه صفه پاک او د سماته پکې دې ته ایمان وای، دې ته عاجزي وای. دا کارو کنو ته پیغمبر عاشق ہے، دا کارو کنو ته پیغمبر سچا امتی ہے، دا کارو کنو ته پیغمبر مبارک په نقش قدم لاړې. چې دا کار نه کېته پیغمبر په نقش قدم نه روان، ته امتی وې، ته مسلمان ته سپک ګورې، ته د مسلمان بی عزتی کې، ته مسلمان ته خپل طاقت خې، ته مسلمان ته خپل کلاشنکوپ خې، او ته مسلمان ته په داسې نظر ګورې لکه چې ته زما د خپل چیتره. اوسم باندې خلک وي دا پلان کې هونده ما د خپل سپلیتم نه رسي، دا څه شی دی مړ وي دی خو د ما د خپل پیزار تم نه رسي. الکه داسې موایا غربت او خانی دام د خدای په اختیار کې ده، او عزت او ذلت د چا په لاس کې ده؟ الله. او صحت او جن او بیماری او مرض دام د الله په لاس کې ده. مکور او بده پرځي ثواب کټ کې پروت دی. اګه غریب برازي هغه به جنازه کوي، اګه غریب با سسکور وړي ابد له قبر کوي، اګه غریب بچاری وړي ابد در باندې خوري راکاږي.
د غریب والی په وجه به چاته سپک نه ګورې او د نسب په بنیاد بم چاته سپک نه ګورې پلان کیږي د پلان کیږي ټول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم بنو آدم ټول د آدم علیہ السلام بچی و آدم من تراب او آدم علیہ السلام د خاور نه پیدا ټول موږ د خاور نه پیدا نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا په مخدز مکه چې ګرځي د کبر چال بنکه انك لن تخرق الارض ولن تبغى الجبال طولا نظمک شلول شي نغر تختش دویم یو ټکی موره چې کلم په ځای نو پنسي به د گیټونو نخ کته کاوه پنسي د گیټونو چته ساته او کته ځان پسې پنسي راکاږي او د گیټونو نخ کته دام کبر دی دا بدن راکاږي ای بعد انسان دی پرتوکته غیر اختیاري کته شي نو خیر پټکی والا به پټکی دا شمله د نیمه شان لاندې کینا دا بم نه کې چې د نیملا د نیمه پورې به شمله ساتي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک دا فرمای الله رسول ما نه کړه لنګ زمکه تراخ کې لیکيږي زه کوشش کوم خو کته شي وی خیر انک لست منهم ته قصدن د کبر په بنیاد نخ کته کې نو دا کبر دا وجه پنسیخ کتا کول باید خلق چې منس کوي په منس کې مټه وای په منس کې لستونه وې ځان ده برابر تړي دا مکروه دي دا ناجایز دي بعض خلق مانا چاہتا پوس کو سر تور سر منس میں بالکل کیږي یو انسان دی هغه سره ټوپې نه دی راغی ټوپې نشته به سر تور سره منس کیږي دا چې کني په نه کیږي یو انسان دی هغه سره صادر نه کې په سر واچي نو پروانش ته خیر په سر تور د منسکی دانه چې نه کیږي خو نن سبا مون خلک چې په سر تور کو رښتیا وایي د څه په بنیاد یې کو د تکبر په بنیاد سټو کې وانه یو ودري یو کوټ مالټو پېته پکې ساجت ته بیٹو پم کیږي نو کیږي چاوي چې نه کیږي خو لیکن ستاده چال ټیک نه دی دا نقشه دی ټیک نه ده نقشه د کبر جوړه کړی ده د کبر نقشه باندې جوړه ده د کبر په نقشه خدای خپکی بس اخره کې وټه کې وسوره حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې یو کند خدای جوړه کړی او دومره خطرناک ده چې دوزخ ته روزانه او یا زره کرته پناه غواړي او دې ته بسوک دي کبرجن به وته دي او کبرجن خلق به د قیامت پر ورځ د میګو په اندازه واړه واړي دا خلق به په د پاسه خپېګ دي خپې نو مسلمان ته بس پک نه ګوري مسلمان ته د بدمعشۍ چال نه کې مسلمان مخکې به د بدمعشۍ خبره نه کې چې دا اوچته خبره کې او ځان تلوي وي او د بل ته کمزوري وي انسان به او د انسان لوی بسي د خدای مقابله کې اتی او زمره او د زمک او غرون اسمانونه څه شي نه دي نو انسان بس لوی او سبا کبر وکي عجزي وکي بس عجزي باندې الله خوشاليږي او چې څومره پتا کې عجزي مخلوق خدا به ترانیز دی کېږي چې څومره ستا خبره نرمې دي خوږې دي پستې دي مخلوق خدا به درته نږدې کېږي او چې څومره د خبرې ستغې دي او د کبر دي او د ټکونو دي بعضې خلک ټکونه چلی په مجلس کې نو مخلوق خدا به درنه لرې کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان خدای ته خوښ دی چې د ده نه مسلمان نفرت ونه کړي او مسلمان را نږدې شي ورته او چې کم خلک هغه نه مسلمان نفرت کوي چې ورنږدې کېږم خو ټک را کوي چې ورنږدې کېږم خو بده وای چې ورنږدې کېږم خو کبر وای نو د یارې نه خلک وردي د اړه نه وردي د خدای د ده نه لرې انسان د خدای نه ډېر لرې انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مجلس کې ناستو او په مدینه کې یو سړی را دننه شو خراب سړی منافق او ډېر په بیکاره سړی او چې را دننه شو نبی علیہ السلام فورا او فرمایل بئس اخو العشیره دا د قوم خراب سړی دی پیغمبر علیہ السلام ځکه دا خبره وکړه چې دا صحابه او د مرګري ووري او ځان ته وساتي او چې کله هغه را دننه شو نو نبی علیہ السلام ورسره په مخامخ ډېره نرمي وکړه نو چې لاړ نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله چې کله بارو نو تا خو داسې وایي چې دا ډېر خراب سړی دی او په دې قوم او قبیله کې دا ډېر ګنده سړی دی او چې کله را دننه شو نو نرۍ خوږې پستې دي ورسره ووې عایشه صدیقې ته حضور پاک وایي عایشې تا د کله نه زه سخګو لیدلی م
د کله نه تازه په دې صفت لیدلم چې زما ژبه سخته ده، زه خو به نرمي کوم په مجلس کې، زه خو به نرمي کوم. او د ټولو نه خراب سړی خو هغه دی چې خلک ورته نه نږدې کېږي، وایي که ورنږدې شم ټکه کوي، که ورنږدې شم بېعزته کوي مې، که ورنږدې شم ستغه راته وایي، که ورنږدې شم ځان راباندې اوچتوي، که ورنږدې شم سانګونه اوچتوي. د ده نه خراب سړی بیا وی نشته. رسول الله مبارک فرمایي، حدیث د بخاري دی چې خراب سړی، خطر خراب سړی هغه دی چې څوک نه ورنږدې کېږي، که ورنږدې کېږم بېعزته کوي مې، دا خراب سړی دی. نو تا کله نه زه داسې لیدلی یم، زه خو به نرمي کوم. سړی خراب و، نو ځکه رسول الله مبارک د هغه په شیشه و چې ګورې ځان ته ساتی، سړی منافق دی. یو یهودي راغی او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو. نو سلام هغه داسې واچو چې خراب سلام یې واچو، وی السلام علیکم. سام مرگ ته وی، هلاکت ته وی السلام علیکم. اوس هم بعضې خلک سلام علیکم سام لفظ وی، لکه سام خو مرگ دی، بیماری ده، دا خراب لفظ ده او خیره ده. نو سلام چې اچوي نو خدرون الفاظ سره وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په درنښت وای، په دې مه شرمېږئ. ولې دا د آدم علیه السلام نه واله تر د رسول الله مبارکه پورې ټولو پیغمبرانو طریقه وه. حضرت آدم علیه السلام چې کله په جنت کې پکې الله پاک روح واچو، نو مخامخ فرشتې ناستې وي، نو نبی الله ورته ویل آدمه، او په دې فرشتو سلام واچوه، او چې هغوی د لکم جواب درکي نو اقا جواب ووره، دا به ستا او ستا د بچو د میلاوېدو طریقه. نو آدم علیه السلام ورغې په فرشتو یې سلام واچو، وی السلام علیکم ورحمت الله. څومره ښکلی لفظ دی، سلام د خدای نوم، السلام علیکم، السلام معکم، السلام علیکم. الله دې ملشه، الله دې در سره ملشي. څومره ښکلی لفظ، ورحمت الله، او الله دې در باندې خپل رحمتونه نازل کی. ګوره د مسلمان دا طریقه ده. انګریزان ګډ مارننګ او ګډ ایوننګ او سار دې ښه شه او ماښام دې ښه شه او مازدیګر، دا څه خبرې دي؟ داسې وایه الله نوم واله السلام علیکم، الله در سره ملوي. ورحمت الله، د الله رحمت دې در باندې نازلي. نو چې ده ووی نو اورته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تا سره دې الله ملي، پتا دې د خدای رحمتونه او پتا دې د رب العالمین برکتونه. نو آدم علیه السلام ته الله وی دا ستا او ستا د بچو ستړي مشي دي، چې یو بل ته ستړي مشي وایه، نو دا ستړي مشي یو بل ته وایه. نو سلام زمارونو نبی علیہ السلام فرمائی وی چې دوو کسانو یو بل سره روانه ده، نو په دې دوو کې ښه سړی هغه دی چې لومبی سلام واچوي، السلام علیکم ورحمت الله. ابل پوه شي، هغه زر پوه شي چې لکه د نیت خو ماته بد نه دی، دا دې ګوره په ما باندې خو سلام واچو. نو مجلس کې چې کله ننوت، وی چې کور ته ننوځي نو په ښځو سلام اچوه، او چې ماشومي په مشر د سلام اچي، او تیریدونکې دا د په ناستو سړو سلام اچي، او لږ دی په ډیرو کسانو سلام اچي، او ښه په درنا الفاظو باندې السلام علیکم ورحمت الله دا وایه. ابل دی وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مړی ته چې ورشه قبر ته التم سلام شتا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اے د مسلمانانو، اے مسلمان کور والا، اے هغه خلکو چې تاسو مسلمانان یې او د مسلمانې په کور کې پراته یې، السلام علیکم. انتم سلفنا ونحن بالاثر، موږ نه تاسو مخکې تللی، موږ در پسې یو. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، او که د خدای خوښه شي موږ در سره پیوست کېږو ان شاء الله، درځو بدله. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سړی راغی السلام علیکم، سام معنا مرګ. نو عایشه بیبي خو په پیښ وه چې د یهودي خو پیغمبر علیه السلام ته خیرې وکړې. نو عایشه ورته غصه شوه، بل علیک السلام واللعنه، په تا دې مرګي، ته دې هلاک شې، په تا دې د خدای لعنتي. نو عایشی بیبی ته نبی علیہ السلام غصه شو، وی عایشی دا سکے، وی سیب تا ونه لیدل چې هغه څه ووی، هغه درته ونه وی چې السلام علیکم ته دې هلاک شې. نو نبی علیہ السلام فرماوه ما ورته علیکم ووی کنه، علیکم څه معنا چې دا سما ته وی دا دې پتی،
نو دا هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي، زما خیره خدای پاک دا هغه په حق کې قبلوي. او نبی علیہ السلام عائشې ته عائشې نرمی کوه، خیر دی چې هغه سلام واچي او تا ته خیره کوي، بس علیکم وایه. علیکم باندې به هغه پیم شي چې ماله جواب راکړ، او د علیکم دا معنا چې دا څه دی وي دا ستا، دا دې پته وي. نو که ښه دعا دې وکړه نو ښه پتا شو، که خرابه دې وکړه نو خرابه پتا شو. نو د مارونو ګوره مجلس کې ملاویږي نو نرمې خبرې، پاکې خبرې، ستګې خبرې مه کوه. په مجلس کې عاجزي کوه، دا عاجزۍ کار کوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. نو چې تا عاجزي کې نو تا نه به خلک نفرت نه کوي. د حضور پاک یو صحابي دی، مشهور صحابي، بلکې که زه دا ووایم چې په ټول قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته، د نوم پکې دی. په ټول قرآن کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم نشته، حالانکه هغه د صحابو کې د ټولو نه زیات د لوی مرتبه خاوند. په ټول قرآن کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نوم نشته. په ټول قرآن کې د حضرت عثمان رضی الله عنه نوم نشته. په ټول قرآن کې د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نوم نشته، حالانکه څومره د پیغمبر مبارک خوښو زومه او د تر زوی ماشومې لوی کړی دی، لیکن نوم یادوم نشته. او د دې صحابي نوم په قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی، او نوم یې ولا په ښه ذکر کړی دی. د کافرانو نومونه هم په قرآن شریف کې شته، خو هغه الله په بدو ذکر کړی دی، هغه په خرابه ذکر کړی دی. او د دې نوم په صحابو کې الله، صحابه خو چې ذکر کوي په ښه به ذکر کوي، کافر په بدو ذکر کوي. د دې نوم الله قرآن ذکر کړی دی. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناکها. معشوم بچیو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن حزام بخلو، او چې بیا کله خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک په نکاح کې رااله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د زید پیغمبر علیه السلام توبه، زید ابن حارثه. او دی په معشوموالی کې چا تختولو، په خوا د غلامانو د دې وینځو ډېر زیات رواجو. رو پیغمبر علیہ السلام دا شیک ختماو، یکدم یې نشو ختمولی، ځکه ټوله دنیا کې غلامی به و، غلامان به غشتېدل، خرڅېدل به، منډو کې به بولې لګېدې او خلکو به غشتل خرڅول. نو یکدم یې نشو ختمولی، هغې نه جنجال جوړېده. نو رو په طریقه نبی علیہ السلام به وي مریی ازاد کې دومره ثواب دی، او قسم چې دی خوړه کفاره دا ده چې مریی ازاد کې ښځې سره د زهار والا قسم وکړو نو مریی ازاد کا، او مریان ازادوی ګوره ډېر ثواب دی پکې. او چې یو مریی د ازاد که د هغه چې څومره اندامونه تا ازاد کړل نو د ستا به خدای ار اندام د دوزخ د اور نه آزاد کی. پیغمبر علیہ السلام په طریقه دا شی ختمه، یو طریقه باندې ختمول. نو دا زید چا ماشوم د مور او پلان نه تختولیو، او یو باندې خرڅ که، په بلې خرڅ که، په بلې خرڅ که. آخره کې راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیږله، نو مور به ورپسې جړل د زید پسې، او داسې به جړل چې کله به نورو نو مور به نور ته ودرېده، چې نوره چې زما بچي باندې به ته کم ځای لګې، په ما هم لګېو چې زما بچی به کم ځای وي. او چې باران به شو نو د باران ته به بارانه چې ته به نن زما بچي باندې کم ځای ورېږې. او غر ته به وخته او جړل به، سار به لاړه او د سر ویښته به وویستل، دې زوی پسې داسې پریشانه وه. نو د دې د علاقې څه خلک راغلي او حج د بیت الله له، نو دا زید یې ولیده. نو چې ویې لید یلکه ستا څه نوم دی؟ زما زید. وی د حارثه زوی یې وی. او دلته چا سره؟ دلته یو کس دی او محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم، هغه سره قریشي دی. مور پلار خو در پسې ډېر خفه دي، مور خو در پسې په جړا لیونی ده، ویښته د سر در پسې وباسي. هغه چې څنګه قافله کلي ته لاړه نو هغې ته یې ویې زیری مو در باندې، ستاسو بچی مونږ په مکه کې ولید، او په مکه کې یو ډېر ښه خاندان دی هغوی سره دی. بس هغوی د هغه ځای نه تحفې تحایف او پیسې را واغېستې چې بل بسې خو خرڅوي به را باندې، که د زر وي په 2000 اخلو، که په 10,000 د په 20,000 اخلو، خو پیسې به غواړي خپل بچی به ترې راولو. چې رور یې راغی، رور او ترې راغی او سنور د قوم کسانو ورسره تپوس یې وکړو چې محمد دلته څوک دی صلی الله علیه وسلم، چا ورته وښو. نو دې ډېر په مینه نبي علیه السلام له رالو کېناستل، او د پیغمبر علیه السلام بې درېغه صفتونه شروع کړل. تاسو ډېر ښه خلک یې، تاسو د بیت الله ګاونډیان یې، او ستاسو خاندان د حاجیانو خدمت کوي.
رښتیا د نبی علیہ السلام د خاندان دا قانونو چې دا جانو خدمت وکاو او ستاسو خاندان د زمزم د اوبو خدمت کوي. ډېر صفتونه شروع کړل. نبی علیہ السلام ته د دې خبرو مقصد راته ووایه. تاسو خو زما د قوم صفت شروع کو خو څه مقصد هم دې سره راغلی راته ووایه. وایي زمونږ یو مقصد دا چې زمونږ یو بچی تا سره دی او دا چا تختولی دی، یو په یو خرڅ کبل په بل خرڅ کبل په بل خرڅ کو تاله راغلی دی او مور یو پسې خپه ده پلار خپه دی، ټول پریادونه یې ورته وایي. مونږ دې له راغلي یو چې دا ماشوم بچی مونږ له راکړه. هر څومره پیسې چې غواړې ځان سره مو راوړي دي، نغده سودا ده، بس ته خولې نه وباسه او نغدې پیسې دله چې څومره وی درکو خو مونږ له د خپل بچی راکړه. رسول الله مبارک ورته فرمایل دغه مقصد دی. وی دا خو اسانه خبره ده، خیراتي ستاسو دی. دې کې څه دې کې خو د صفت او د مینت خبره نشته. ستاسو بچی دی، زه به یې راوغواړم او ځان سره یې بوځئ. نه پیسه غواړم، نه دولت غواړم، نه د دې انعام غواړم او نه تحفه تحایف غواړم او نه تاسو کړوم چې سبا بوځئ، بل ورځې بوځئ، لس ورځې پسې بوځئ. دا اوس مشکله خبره نه ده. اوس به یې راوغواړم او که یاره ستاسو بچي وي تپوس به ترې کوم، ستاسو بچي وي بوځئ. خو ګور یو خبره واورئ، بس زما صرف یو شرط دی او واورئ. هغه شرط مې دا دی چې که در سره نه ته نو په زور به نه بوځئ. مونږ بنو هاشم داسې قوم یو چې زمونږ نه څوک نه دي نو په زور څوک نه شړو. مونږ نه چې څوک نه دي په زور نه شړو، نو په زور به نه بوځئ. که هغه نه ته نو په زور به نه بوځئ، په زور جړوی به نه او نه به ماته وی چې وی شړه. نه، زه شړل نه کوم. په دې شرط که را سره راځي بلکل منظور ده. هغې خو وی چې بس مونږ ورته ووایو، مونږ ووینې نو غلامي څوک څه کوي، په منډه به را سره ځي. وی بلکل صاحب ټیک ده. رسول الله مبارک زید ابن حارثه راوغوښته چې راویې غوښته زیده دا څوک دی؟ وی دا مې کاکار تره مې دی. وپېژندې زیده دا څوک دی؟ دا مې رور دی. دا څوک دی؟ دا فلانکی دی، دا فلان. بس پته ولګېده چې سړي خو دي دوی پېژنې ستا اوج صاحب پېژنو. بچې دا تا پسې راغلی دی او مور در پسې ډېره زیاته خفه ده. بچې دا یې د مور د سر ویښته دي چې تا پسې ایستې دي او مور دې چې نورې ورته جاړي چې په ما وزي به لګي که نه، چې باران یې ورته جاړي، چې ګلې او طوفان یې ورته جاړي. نو بچې زما خو نه لکېږي، خو پلار دې دی، مور دې دا قوم دې دا راغلی دي، زما د طرف نه تا ته اجازت دی که ته دوی سره ځې ځه ورسره. په جړا شو الله رسوله ما شړې دوی سره. نه شړم، نه خو پلار مور نه 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 نظم. اتره ورته وایي د غلامۍ ژوند دې خوښ دی، ارور ورته وایي غلامۍ ژوند دې خوښ دی. وایي دا داسې غلامي نه ده، دا د رسول الله مبارک غلامي ده. دا خو انسان خو څه کې چې فرشته کې فرشتم ورته تیاره ده د پیغمبر مبارک غلامۍ ته. انسان خو لویه خبره ده. په پیغمبر خو ساروي مینو ساروي په مینو ساروي. د حج په موقع باندې رسول الله مبارک اوښې حلالولې چې سړی حج نه فارغ شي. اوښې سخي ډېر زیات و. نو چې حج د لاړ شو تاسو ټول د الله بوتلې کې نو هلته به یو ګډ چیلې لالی د مینا پر چې شیطان دی وش ګډ چیلې به لالی. نو مونږ خلک چې تپوس کو منډی ته لاړ شي په څو دی؟ دا په 500. او ګران دی جی. دا په څو دی؟ په 450. یاره جی ګران دی. دا په څو دی؟ په 400. نو مونږ هغې پسې ګرځو چې د اډوکو پنجرۍ خو چې ارزاني، ابه زما هغه شرط پې پوره شي. دلته خو خلک قربانۍ له خشته څاروي اخلي، پیسې پې ورکوي، ولې غوښه یې خوري. هلته خو یې غوښه نه شي خوړی، غریبانانو له به یې ورکوي او نه هلته پخولی شي، د پخلي انتظام هم پکې نه. یاره ته یقین کوه داسې څاروي پکې خلک حلالوي چې د سر نه پې قرباني نه کېږي. چې یو ګډ پسې غولانځه په ځمکه راښکي شي، یو ګډې پسې ګډ هم زړی، زړه ګډه دلته مرزانه ګډ هم زړه ده او داسې ټپه ده چې دیکه ورکې غورځېږي او غولانځه دومره ناجوړه ده چې غولانځه په ځمکه او پسې راښکي شي. قسم دې په دې خلکو قربانۍ کړي. ولې ارزانه په 200 روپۍ ریاله باندې شرط پورا کوي، شرط. حالانکه یو ګډو او رسول الله مبارک وی نه ګډ باندې نه کوم.
رسول الله مبارک په حج کې سل اوخان حلال کړي دي ته صحاو علي صاحب په کې ځان سره شریک کړي علي صاحب دې شریک کړه سره سل اوخان یو ګډ باندې کار کړي یو ګډ نه سل اوخان حلال کړل او چې دا سل حلالول نو په دې کې دریش پته په خپل مبارک لاس حلال کړي دریش پته نو حدیث کې راځي الله اکبر وی چې اوخانه کله حلالول کنه دا دی اوخانو دا طریقې چې دا په ولاړ حلاله دا تاسو ته پته نه لګی دی او الته کې بیا لاړې اوملی د ما په خپل لیدلې دي او ولاړ ډېر په اسانه حلالېږي اخو را پرزول ځان له او جنجال دی هغه څوک را پرځي او دا یو خپل ولو تړي دا خپل ولو چته کې او د خپې ته یو رسې وي هغه توجه ته عقال وي او توجه په یو سکند کې نو چې اوخله دی یو وخت په تل نو منډه نشي والی نو مضبوطه تیرې چړی وي دا سی وی چې خلخل نو سړی وته ولاړی او یو کس ولا شاته لته ورکی چې شاته ول یو کس لته ورکی د ماره اوچته کی ساروی چې لته ورکی ماره اوچته کی چې ماره اوچته کی غبل ولا په ماره راکاږي بس داسې داسې لاندې را پرو ساتي خو رسول الله مبارک چې حلالول کنه په ولاړه او شریعت انداوي چې په ولاړه بالاله نو دیو خانو بده یو بل نه غړانګي مخ کې کول پیغمبر علی السلام ته دا بخاری حدیث ته ګورئ یو بغړای مخ کې کوله د بلنا بل بد بلنا مخ کې کوله بل بد بلنا مخ کې کوله چې ما مخ کې حلال کا ستاد قربانی دی لومبه په موشي ستاد دی لومبه په موشي او دوی ما وره پیغمبر علیہ السلام یو قچره وت یو بادشاہ بخلی و سپینه قچره و پاغه په پیغمبر علیہ السلام سورلی کوله نو چې کله وفات شو نه قچره ته پاتې شو دغه قچره د نبی علیہ السلام نه پاتې شوی ده او یو زغره ته پاتې شوی ده هغه یو يهودي سره غاڼه کړی و غنم ته غلته او اغشته و غلا د کور د پاره اور بشي نا قچره چې د پاتې شو کنه اسه شو قچره الله اکبر خپه وړي رضیاته غیا نه خوړه او د سترګو نه به وخ کېر وخت به دی ها نو بس لاړه پړې خدا نه وسته او یا بعض وخت انسان سروي نه پړې وباسي د دروازې نه وته او مدینه کې ګرځیدا لاړه او یو شال کویو هغه کې سرخ کته کوزانه پکې ورغورځو خودکشي وکړه نو رسول الله مبارک هغه شخصیت ته چې ساروي وسره مینا کوي کم براق باندې چې بر سفر کو براق جبريل علیہ السلام روسته براق نو براق باندې چې رسول الله مبارک کله سورید نو مستی وکړه داسې مستی غونډه وکړه نو جبريل علیہ السلام ولا ګوته باندې ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هكذا په محمد صلی الله علیه وسلم دا چل کې قسم په خدای کې دنه بهترین انسان در باندې سور شي ګوري دا څه کې ناغه براق وې زما یو درخواست دی یو درخواست دا مستی می په دی وجه وکړه وې څه درخواست دی وې درخواست مې دا چې نبی رسول الله خو به جنت ته ځي چې جنت کې ما د خپل سورلې د لپاره قبول کی حضور پاک او فرمایل قبول جنت کې به ما سورلې ته نو سارو به قربانې دل ساروی ته ندی تلی بینه کړی دا نو انسان به څنګه لاړ شي نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته حضور پاک وی زید د پلار دی او د رور دی هغه وتی زید مور در پسې جاړي دغه خبره په خپل زیدی خو د چې د چاغه کېم کنه د رسول الله مبارک په غیږ کې او د حضرت خدیجه بچي هم دوست د حضرت خدیجه بچی مو د حضرت زینب او د فاطمه غوندې خويندې خدای را کړې دي او د حضرت خدیجه په شان مور خدای را کړې ده او د حضور پاک په شان پلار خدای را کړې دي دا پریدم نه پریدم زه خپل کار کوي رورې وای هغه وخت کې مونږ وی چې د مونږ دارور قمقل دي غلامی خوخه کله وزاد جون دي خوخ نه ک حالانکه مونږ له خیراتی راکاو
هغه وخت مونږ وی زمونږ ورور قمقل دی پردې کلی خوښ کو خپل کلی پرېښود پردې قوم یې واغېستو خپل قوم یې پرېښود پردې پلار یې واغېستو خپل پلار یې پرېښود پردې مور یې واغېستو خپل مور یې پرېښوده پردې رونه خویندې واغېستلو خپل رونه خویندې پرېښودل وی مونږ وی چې زمونږ دا ورور زید قمقل دی خو اوس مونږ ته پته لګي چې په مونږ کې د زید نه هوښیار انسان بل نو غلامی دا وطن پردی دی رونه خویندې پردی دی مور پردی پلار پردی خو پلار محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم دا ولی دا مینه ده مینه که رسول الله مبارک کی تیزی وی جبه سخت و وړې سخت والله که ور سره پاتې شوی وي هغه کې مینه و محبت رسول الله مبارک قسم په خدای نو بیا د پیغمبر انصاف تام ګوره کنه اعلان یې وکړ د مکی خلک یې راغونډ کړل او پیغمبر علیه السلام پکې اعلان وکړ وی اوسه پورې به تاسو وی چې زید ابن حارثه زید د حارثه زوی داسې به وي او وی نن نه پس به زید ته د حارثه بچی نه وایې نن نه پس به وایې چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم بس زما بچی نوم به د پلار نه لې زما به ورسره دی دا د حضور پاک مینه وه دا د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت و د عجزی و دا د رسول الله مبارک نرمی و او بهترین اخلاق و د اخلاق یو بل کس دی هغه ته زید ابن دسنه او دا زید ابن حارثه بیا ځان سره لوی که او سره د رسول او خدای پاک دله سمن قبط ورکا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پیغمبري ورکړه نو په غلامانو کولومبه د خدای مسلمان کړي د ځان له سعادت ته چې حضور پاک مدینه شریفه ته لاړ دیم ور سره لاړ نو الله په یو فضل دو چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان جینې و زینب هغه ورته په نکاح کړه زینب نو چې کله زینب په نکاح کړه نو کور یې جوړ نشو زینب خو د قریشو د خاندان و د مضبوطه او زید ابن حارثه خو ټیک دی چې پیغمبر علیه السلام په زویوالی به نیولی و دا مخکې زمانه وروسته بیا الله اقرضوهم لآبائهم هو اقسط عند الله چې بیا به پردی بچی به په زویوالی نه نیسئ اوس دا حکم نازل شو خپل زوی نه مې هسې د مینې د وجې نه چاته ویلی شي چې بچې یا زوجه خو اوس بعضې خلک دا پردي بچي یو بل له ورکوي دا په شریعت کې منع دي ښه پردي بچي به یو بل له نه ورکوي که پیو له یې ورکوي چې هغه وله پی یو ښځه ورکړي خپله مور یې ناجوړی یا یې مورنۍ او پیو له یې بل له ورکړي نو خیر دی لیکن دا پردي بچي والي او ځان سره یې په شناختي کارډ کې لیکي او ځان سره نوم باقاعده د سکول په کاغذونو کې ځان سره ولیکي دا په شریعت کې منع دي کدی شریعت کې حقیقت نشته دا مخکې وه بیا منع شوه نو پیغمبر علیه السلام ورته زینب ورکړه خو قریشي وه او زید ابن حارثه خو هر څه چې خو یو وخت کې غلام نو کور یې جوړ نو روزانه به جګړې وي نو زید ابن حارثه به راغی او پیغمبر علیه السلام ته به الله رسوله بس ماله دې ښځې نه خلاص کړه زما د هغې ژوند نه تېرېږي بیا به را خیر صبر کوه زیده صبر کوه گزاره کوه د لوی خاندان د خیر دی خدای به حالات ټیک کی څو ورځې پس به بیا راغی الله رسوله ما خلاص کړه دې غم نه نشم لوی جګړې دي په کور کې عربانې ځان اوچت حسابوي نه کېږي نبی علیه السلام به بیا ورته وی صبر کوه بیا به راغی خو د پیغمبر علیه السلام زړه کې یو خبره پرته وه یاره د زینب خو ظاهر کې مونږ غلام له ورکړه نو دا غریبه به هم تر مرګه پورې راخپئ اوس کې زید پریدي بل څوک یې موکي خو پړه کې به دا سودا تر مرګه پورې پرته وي چې یاره زه غلام ته په نکاح شویم او رسول الله مبارک ورکړی ما او که سبب بل چاته په نکاح کم نه بل خاوند مونه پیغور ورکوي وایي چې ته خو غلام ته په نکاح وي ټیک ده چې خاندان دی اوچت خو د سړو دا پیغورونه خو شته په شریعت کې دا خو منع دي نو یا الله صبر کوم دا که طلاق ولا ورکي دا دویم غم دی دا خو ما ورکړی و زید لکه طلاق وشي طلاقونه ښځه چې نو هغه بیا هم خلکو د نفرتي او چې بل چاله په نکاح کما نو سبا به پیغورونه ورکوي چې ته خو غلام سره وې نو پیغمبر علیه السلام په کې یو سوچ راغی یاره که زید طلاق ورکړه نو زه به په نکاح والم نو چې زه په نکاح والم نو دغه یو خو زما د پیغور به ورته ني او دویم د دې به ټکور شي چې دا ټیک ده که یو وخت زه غلام ته په نکاح شویم خو بل وخت د رسول الله مبارک نکاح لراله له به لک ټکور شي
او پیغور به عمر له ختم شي. څوک هم پیغور ورنه کېده که د پیغمبر په نکاح کې ده. نو حضور پاک لکې دا وه چې که زید طلاق ورکړه زه به ورسره نکاح کوم. خو یو خبره بل هم پړه کې وه چې اوسه پورې خو ما زید ته زوی وې، نو خلک به چې انګورې په نکاح واغېشته. دا سوچونه فکرونه پړه کې راتلل. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر د چا پلار نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، پیغمبر د چا پلار نه دی، دی د الله رسول دی. او په د پیغمبرانو خاتمه شوې ده، د نه پس بل پیغمبر هم نه راځي، نه به د نه پس بل رسول راځي، هر څنګه چې نو په د پیغمبرانو اختتام. او دی د چا پلار نه دی، زوی نشته. او آیت نازل شو وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، چې د هغه زوی ښځه په نکاح غشتل منه دي چې هغه ستا نه پیدا دی. او که کوم هلک دې په زوی والی نیولی تا له نه پیدا، د هغه ښځه په نکاح غشتی شي. آیتونه پکې راغلل. خو د رسول الله مبارک زړه کې بیا همغه سودا وه. الله جیبه ذات دی. زید براغ سیف گزاره نکیږي دا ښځه پرېږدم ویمسک علیک زوجک واتق الله. زید گزاره وکړه، خدای نه ویرېږه. ما درته کومه ښځه در په نکاح کړه، گزاره وکړه او صبر وکړه. بیا به راغی نه د الله رسوله نه کېږي. چې نه کېږي نو بس ټیک شوه، جدا شوه. زینب له طلاق ورکړه. چې زینب له زید طلاق ورکړه نو پیغمبر علیه السلام خوله کې دا خوښه وه چې دی په نکاح واله، د هغې مداوه به وشي، تسلی به وشي، پیغور به ختم شي. خو پیغمبر مبارک خلکو نه یارېده چې خلک وایي د زوی ښځې په نکاح واغېشته، دی څه وکړل؟ نو رب العالمین څه چل وکړه؟ الله د حضور پاک او د زینب نکاح په عرش معلا وتړله. دلته یې نکاح ونه شوه. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، ځه ما درته نکاح کړه، خبره ختم. چې الله نکاح کړه خبره خلاصه شوه. نو زینب به بیا څه وی؟ زینب به فخر کو په نورو بیبیانو امهات المؤمنین. وی تاسو خپل پلار او ورونو نکاح ستاسو نکاحونه کړي دي، او زمان نکاح د عرش د پاسه رب العالمین کړي دي. څومره د زید خبره مې کوله. او د زید ابن حارثه بچو سره څونه مینه وه. دا د زوی اسامه نوم اسامه ابن زید، دقسې پیغمبر علیه السلام سره پرون ناستو. د غلام زوی او توره مو د شکل نه دقسې په دې رون ورسره ناست دی. نو قڼه یې وبېده، قڼه. نو چې قڼه یې وبېدله نو پیغمبر علیه السلام وله پوزه پاکوله. قڼه یې وبېده، پوزه پاکوله. نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله وی زه وله قڼه پاکوم. عایشه بیبي راله زه وله قڼه پاکوم. په خدای قسم حضور پاک فرمایي ای عایشې داسې مه کوه. رسول الله مبارک پاغه خپلو نیازبینو ګوتو لاسو باندې مبارک لاس څونه قیمتي دی د زید ابن حارثه زوی اسامه له پوزه قڼې بله پاکې کړې. او عایشې ته عایشې احبیه فانی احبه. عایشې د سره مینه کوه، د سره زما مینه ده، د سره محبت کوه، د سره زما محبت. دې ته عاجزي وایي. غلام سره او د غلام زوی سره مینه کول او د غلام د زوی پوزه پاکول. ته به خپل زوی لم پوزه پاکه نه کړي. زمونږ د بچو چې قڼې وبېږي نو ښځې راشه پوزه پاکه کړه، ښځې ته اواز کړه راشه پوزه پاکه. د خپل زوی څوک پوزه نه پاکوي. چې متیا دې پیو کې کور کندل شروع کړي، راشه نو ماشوم دې متیا دې په ما وکړي. غول چې پیو کې خو توبې وباسه. او د رسول الله مبارک ماشومان برالل په دې غېږ کې به کېنول، متیا دې بیا پې وکړئ. 5 ماشومانو په حضور پاک متیا دې کړي. او د الله رسول متیا دې خیر دی، خیر دی. چته ماشوم ته غصه نه ده کړې، د ماشوم مور ته غصه نه ده کړې. او څه به وي؟ راشه اوبه راوړی په دې لږې ورواړوې، اوبه ورواړوې، د ماشوم وایي. داسې مینه، داسې عجزي. مونږ خو نن د کبر نه وشلېدو، مونږ خو نن خېټې د کبر نه وشلېدې، زمونږ سرونه خو د کبر نه وشلېدل. ای مسلمانانو په کم طرف روان کبر به نه کوئ. په کبر رب العالمین خفه کېږي. ګورئ بل یو کس چې د هغه زید ابن دسینه نوم دی، رسول الله مبارک ته قرض اخیستی و. چې راغی مجلس ته، هغه قرض
د ورکولو 3 ورځې پاتې وي. په یو منصوبه راغی اوس چې څنګه مجلس ته راننوت نبی علیه السلام ما قرض راکړ. حضور پاک ورته فرمایل بی جان ستا په قرض کې خو 2 ورځې شته، نیټه لا شته در به کم کنه. او تاسو خلکو نه پیسې الیو بیا نه ورکوي، او تاسو پلاران او نیکون هم دا چل کړی، او تاسو قوم هم دا چل کوي، او تا مانه دا شی واغښته خورې یارم. اوهو اغلظ له سخت خبرې وکړې پیغمبر مبارک. او صحابه ناس دي چې د سخت خبرې شروع کې صحابه وته پسترګو کې د پیغمبر علیه السلام مخکې خو چا غږ نشو کولی، سترګو کې باروزې کرنا ته صبر وکړه. خو حضور پاک ته د مخکې خو د غږ نه کو، خو د دې زور د نو باسو خو صبر وکړه چې ته باروزې دا ته مونږ چلو خای زمونږ په مخکې ته د حضور پاک سره بدل دی وستا خو نیټه کې د سرو دې پاتې دي. یاره دې نورو خو اشاره کولی خو عمر ټینګ نشو. عمر فاروق رضی الله عنه بل چان شخصیت و، هغه ویس په غلې کې نه نخرې دې جوړې کړې دي، ټیم دې لاشتاو او بل زمونږ پیغمبر زمونږ په مخ کې بیزت کې. حضور پاک عمر ته غوسه شو. عمره وی چپ دا دې څوک لګ وی شپ ته نه ګوري. وی عمره نصیحت به دې وته کړو او ما ته به دې نصیحت کړو. ماشاءالله دته به دې کړو، ما ته به دې کړو. دته به دې ویلو چې وروره قرض غواړي نو په نرمه غواړه بی جان مخفه کېږه، خیر دې روز به دې شته. او ما ته به دې نصیحت کړو، زم عمر ستا نصیحت ته محتاج یم. الله رسول تا ته به څنګه نصیحت کړی وي؟ ما ته به دې ویلو چې چا نه قرض والی 10 ورځې مخکې ولا تیار ساته، 15 ورځې مخکې ولا تیار ساته، نو زم ستا نصیحت ته محتاج یم. مودیم ورشه بویه زه عمره د ده چې څونه حق دې زیات ولا ورکړه. عمر صاحب او چا څوک ورته غږونه کې قرضداري ده خبرې شته، خبرې بقی قرضدار. خو زمهرونو زمونږ په دې وطن کې خو یو بل غم هم دی که نه چې قرضداري نه د قرض واغېشته او د ته سخته ویلې هم نیسو کې ورکوي کم دی. یو ځل چې در باندې پیسې پورې شوې بس یاره راکه ډېر غریب یم ډېر مسکین یم او یو 10 ورځې پس پیدا در لکه نشته یاسو نه صاحب ډېر تا در کې ولاړ 10 ورځې 10 پیسې مې را او چې ورې کې په 10مه ورځ به نی به کور، چې په 12مه ورشه نه بی، چې په 14مه ورشه کور به نشته، چې په 15مه ورشه د لبار رو یارو را الله یاره مالا صدیق یو سل روپۍ دي کنه مالک ته په مخه غشترو دانه دروازې ډبه خدای دې کا سره سو اوس کې وسره او خلک هم ته خیر دې مړ گزاره وسره وکړه خدای گزاره وکما 15 ورځې پس بیا ورلم الکه هغه پیسې مې راکا یاره مونږ هم د پلان کې چې تا نه ملا قرض غوښته چور لټ تا ته خبرې کوي دا څه بچره نه دا ناجایز دي دا ناروا دي. قرض مغواړه د چانه ما پلان قرض مبار کوا گزاره جون کو تیر کړه صح جون ولې تیرې گزاري والا جون تیر کا سپوره روډه خوره کړه چرګان مخوره بنگلې م جوړه وکنه موټر کې مگر د چر سره نشته کړه ډېر غریبانان به موټر وګوري مگر دا ډېر غریبانان به بنگلو وګوري ولې په قرضونه بار کې او چې واده کې په 6 لک روپیا لګینو په 15,000 واده کې غریب اجنه وګوره اجت ته څه دي چې د خلکو نه قرضونه په ځان راړې سره نشته او چې قرض دی راواړو نو بیا په ډیټا ورکا قرض او کله سره نینو کوړه هغه مجبور او تاسو کوړه وسره لاړ شه میاش نیټه درکو به وسیت دې انسان د خامخا پکې راځي ورکه د شریعت د اصول مونږ لاندې شو او د شریعت په دایره کې دنم جون تیر کو قسم په خدای د دنیا جون بده او چې د شریعت د دایره نه سر وباسي دنیا کې هم پریشان ول تم پریشان تر څو به منډه وي. عمر فاروق رضی الله عنه توي بوزا او د خپل حق ورکه او زیات مولا ورکه چې زیا بوې ته څنګه بار حق ولا ورکه او زیات ورکولي و عمر داسې شه دی ودا تا پیغمبر علی السلام ته ستا مخ کې داغه مخ کې مونږ تاسو خبرې وکړي نو پیغمبر علیہ السلام چې تاسو دې ورته خمونه کړل لګي زیات ورکا الکه وی تیسو کو وی زمانم زید دې پلانو می 10 نه دي او د يهوديانو غلوی علامه يهوديانو علوی مولا ویو عمر سیبته ګوره تعالی مناسبو چې د موږ پیغمبر داس پکاوي دی وکړه
که یو جاهل سړی وکي یو ناپوهه سړی وکي نو بیا هم څه خبره ده. نو ته خو د یهودیانو ملا یې، نو تا زموږ د پیغمبر دونه سپکاوی وکړو. زید ابن دسینه ورته عمره ما په تورات کې په خپل کتاب کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونو ټول په ده کې مونتی وو، صرف دو صفته پاتې وو او باقي مې ټول پکې مونتی وو. نن مې کته چې هغه دوه پکې شته که نشته. دوه سو دوه دو چې د غصې او د صبر مقام راشي، دی به غصه نه کوي او صبر به کوي. امې پکې ومونته. او دویم چې څومره ورسره ته جهالت کې دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکوي، دی به د جهالت جواب په نرمۍ ورکوي. امې پکې ومونته. ما قصدن دا جهالت کو، قصدن مې دا چل کو، ګورم چې څنګه دی. مال خشته جواب او زیات شی راکو، تاسو ما د پاره ورټلې، حالانکه ګناه غلطي د ما و چې د ټیم نه مخکې ته غواړم. عمره تورات کې دا دو صفتونه دا پکې نو، باقي ټول پکې ما مونتی، دا مې نو مونتی، دا مې پکې نن اومونتل. راځه عمره د مټه دې نیسم، ما ورته واپس بوزه کلمه وې مسلمانېږم. هغه زید ابن دسینه رب العالمین مسلمان ولې خو اخلاق بهترین اخلاق، عجزي، نرمي. څومره خلک چې اسلام ته راغلي دي د حضور پاک زمانه کې د خو اخلاق او د نرمۍ د وجې راغلي دي. او اوس چې تختی د مسلمان د جبې د لاسه تختی، موږ د جبې او چې کم سړی لږ یو پوټې مالدار شو، لږ د ټوپک خاون شو، لږ د مټو خاون شو، هغه د مسلمان ته په سپک نظر ګوري. هغه سره چې خبرې م کې نو خبرې م ستغي وي، هغه ته چې نږدې کېږي م ټکونه دله درکوي. دا به نه کوئ. موږ الحمدلله مسلمانان یو. هر سړی په خپل کور کې اوسي. بعضې کسان به داسې چې خپل کور به نه، هغې له دې الله خپل کور ورکړي. هر سړی په خپل کور کې که چا پوخ دی او که د چا کچه دی، هر سړی خپله روټۍ خوري. څوک به چرګ خوري، څوک به کچالو خوري، څوک به باټینګن خوري، خو خپله روټۍ هر سړی خوري. او د هر سړي عزت د الله په لاس کې دی، او د هر سړي ذلت د الله په لاس کې دی. ژوند هم د خدای لاس کې او مرګ هم د خدای لاس کې، روغ صحت هم د الله لاس کې او بیماری هم د خدای لاس کې، بدماش هم د خدای لاس کې او غریب هم د خدای لاس کې. دا فرق نشته. زمونږ سرټوکي د الله په لاس کې دي. او چې دا څومره مالداري که نه خفه کېږه ما، دا د ټولو نه اوږې سپي وي. دا غټ غټ مالداران درته یادو. تاسو ولیدل د اسمبلی ممبران په 15 کروڑ او په 6 کروڑ روپۍ یو ګډورې خرڅ شو. ګډورې یو ته ګډورې وي چې دا کم خرڅ شو، دا خره دي خراب. دا لږې پیسې دي، لږې دي والې او بیا هم خرڅېږي. قام دی او شرم ټول په اسمبلی کې که بعضې څو کسان پاتې وي ټول خرڅ شو، په پیسو خرڅ شو، ټول پیسې واغېستې او خرڅ شو. ته قوم دی له لېږلې وې چې ته به هلته خرڅېږي. ته انسان یې که ته خر یې په پیسو نه مړېږي. هغه اوس به سینټ چیرمین به جوړېږي. دا خو لږې وي. د سینټ چیرمین جوړېږي به په کروڑونو په اربونو روپۍ به خرڅېږي. به بولي لګېدلې ده. ملک هم د بار ملک د خلکو د خندا شو. زما وروڼو زه تاسو ته دا نصیحت کوم، زه سیاسي خبرې نه کوم، خو خولې له مې راله چې څومره مالدارېږي که نه کنجوس کېږي. چې غریب جومات سره به مدد هم وکړي، چې غریب نو غریب سره به مدد وکړي، او چې غریبي نو سوالګري له به هم شی ورکړي. چې څومره د لینډ کروزرو د غټو ګاډو او د غټو بنګلو د کارخانو مالک کېږي، نو فقیر ته به د لرې ځای نه وباسه وایي در کوه یاره نشي دی نه انو کرته وایي ماف کا. هغه غریب کونټۍ سره حجرې ته راننوځي بس شاړ زیره لسخاکه ای غولنه زیره لسخاکه. ته چې سات ټټی کې ناست وې نو تا ځان لیدلی و ته سخاوې که نه؟ مسلمان ته سپک ګورې؟ پام کوه چې مسلمان ته سپک ونه ګورې. پام کوه. رسول الله مبارک فرمایي حضور پاک موږ ټول د هغه امتیانو ټول وایي الحمدلله. یو څو کسان دي چې د قیامت په ورځ به دوی ته الله د رحم په نظر نه ګوري. یو څو کسان دي چې قیامت په ورځ به الله پاک دوی د ګناه نه پاکوي. یو څو کسان دي چې دوی به دوزخ ته خدای غورځوي. هغې کې دوه د تخیم دوه
یو هغه کس چې د خدای په نوم ته غواړي او نه ورکوي، د خدای په نوم ته غواړي او نه ورکوي. او یو مسبل ازاره ځان پسې لنګ را کاږي، پنسې ځان پسې را کاږي او کبر کوي. کبرجن سړی به د قیامت پر د خدای به ورته د رحم په نظر نه ګوري، او کبرجن سړی به د قیامت پر سړی د ګناه نه پاک کوي، دوزخ ته به لګي. نو خدای دې موږ د کبر نه ساتي. عاجزي کوي، عاجزي ښه، خدای به خوشاله، کائنات به خوشاله، فرشتې خوشاله، رب خوشاله. او الکبریا و ردای الله، حدیث قدسی دی، الله وی لوی زما جامه ده، که زما جامه کې څوک را دننه کېږي ذلیل کوم به. په عاجزۍ زه خوشحالېږم. عاجزي کوي، انسان به عاجزي کوي او کبر به نه کوي، په دې الله خفه کېږي. توکې الله موږ د کبر نه وساتي.